د پښتو مشهوري سندرغاړي نازیه اقبال یوه تازه ویډیو اوس موږ ته یو ملګري راولېږله. د نازیه اقبال دغه ویډیو ډیره زړه ویډیو ده چې اوس په انټرنیټ باندې اپلوډ شوې ده چې پکې له یو سړي سره په یوه بنده کمره کې ډیر لړل او تپل کړي دي. ملګرو دغه ویډیو اوس موږ ته یو ملګري راولېږله او موږ وکتله او کله چې مو وکتله نو زموږ بالکل دا یقین نه راتلل چې دا به نازیه اقبال وي او نازیه اقبال دې داسې کارونه کوي. قدرمن دوستانو که غواړئ چې تاسو یې هم وګورئ نو له موږ سره په ویډیو کې تر پایه پاتې شئ. د پښتنې سندرغاړي نازیه اقبال په انټرنیټ باندې وخت ناوخت خلک ویډیوګانې شیر کوي او خلک ورسره لیکي چې دا د نازیه اقبال تازه ویډیو ده او داسې کارونه کوي. او لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې نازیه اقبال د پښتو ژبې یوه تکړه او باپرده سندرغاړې ده او هیڅکله هم ورڅخه داسې ناروا یا 2 نمبر کار نه دی شوی. نو په انټرنیټ باندې خلک کوشش کوي چې د دې داسې 2 نمبر ویډیو را پیدا کړي او اکثره خلک په نازیه اقبال پسې پروپاګنډې جوړوي چې نازیه اقبال دا 2 نمبر یا غلطه ویډیو ده. نو په پښتو ژبې سندرغاړو کې نازیه اقبال یوه داسې سندرغاړې ده چې د یو ډیر خوږ اواز څښتنه او ډیر زیات مینوال لري او د دغه شهرت او مینوالو یوازینۍ وجه دا ده چې هغه ډیره باپرده او حیاناکه ښځه ده. ملګرو دغه تازه ویډیو چې موږ ته یو ملګري رالیږل ده دا اصل کې د نازیه اقبال نه بلکې د نازیه اقبال شکل یې په ای آی ټکنالوژي جوړ کړی دی او داسې غلطه او 2 نمبر ویډیو ورڅخه جوړه کړي. ملګرو که غواړئ چې تاسو هم دغه ای آی جنریټډ ویډیو وګورئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، موږ ته کمنټ وکړئ، موږ به یې له تاسو سره شریک کړو، تاسو یې په خپله وګورئ او بیا وروسته قضاوت وکړئ چې دا اصل کې نازیه اقبال ده او که نه چا فیک ویډیو جوړه کړې.